د ماسکو په ناسته کې ښاغلی مسعود د طالبانو پر حکومت نیوکې کړې وې چې د نوموړي په ټکو د ټولنې نیمایي وګړي له لیک لوسته لرې ساتلي دي. په سلامونه مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو، که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. په تاجکستان کې هم ځینو پخوانیو چارواکو تېره اونۍ د طالبانو حکومت پر ضد د یو بنسټ په غونډه کې څرګندونې کړې وې. طالب ویاندویان د دغه ډول غونډو په اړه له غبرګونونو ډډه کوي، خو د ښاغلي یعقوب په څېر ځینې مشران یې بیا کله ناکله په ویناوو کې یادونه کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزي هم د ماسکو غونډې ته غبرګون کې ویلي و چمتو دي په کور دننه له خپلو مخالفانو سره خبرې وکړي. نوموړي زیاته کړې وه، د دې پر ځای چې په ماسکو کې کینئ، دلته دې راشي او موږ حاضر یو له دوی سره کینو، خبرې ورسره وکړو او د تفاهم له لارې مشکل سره حل کړو. خو د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده مخکې ویلي و پخواني چارواکو ته په حکومت کې ونډه نشي ورکولی، خو د عادي وګړو په ډول ژوند کولی شي. د طالبانو عدلیې وزارت په افغانستان کې د ګوندونو فعالیت غیر شرعي بللی او هیڅ چاته د سیاسي فعالیت اجازه نه ورکوي. د ماسکو په ناسته کې د طالبانو مخالفانو مشرانو ویلي، که د طالبانو حکومت خبرو ته ورسره کیني، مجبور دی جګړې ته لاس کړي. د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په خپلو څرګندونو کې دا نه دي ویلي چې که مخالفان یې ورستانه شي، خبرو ته ورسره کیني او که نه. خو د طالب مشرانو پخوانیو خبرو ته په پام مخالفان یې په افغانستان کې یوازې د عادي وګړو په څېر ژوند کولو ته بلل کېږي او په سیاست د ونډې اخیستو اجازه نه ورکول کېږي، داسې چې پخواني چارواکي او سیاستوال یې نه مني. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.